سلامونه دوستانو، ښه راغلاست. جاوید رحماني ما او تاسو پښتو اسانه زده کړې چینل ګورئ. د نن ورځې په دې ویډیو کې دوستانو زه غواړم تاسو ته په دې باندې کار وکړم چې تاسو څنګه کولی شئ د فیسبوک، یوټیوب، واتساپ، انسټاګرام او نور سوشل میډیا سایټونو نه یا د یو بل سایټ نه تاسو په اسانه طریقې سره ویډیو ډاونلوډ کړئ. ډیر په اسانه سره دوستانو تاسو کوم سافټویر ته ضرورت نه لري. مستقیما تاسو کولی شئ د خپل کروم براوسر په واسطه باندې د ځان لپاره څه ډاونلوډ کړئ، ویډیو ډاونلوډ کړئ. نو زه به لاړ شم کروم براوسر ته. دلته کې به دوستانو زه ولیکم ګوګل به زما سره راخلاص شي. دې کې به ورته زه سمپلی ولیکم y2met.gru او دا به سمپلی زه دې نه سرچ کوم. دغه ستاسو مخ ته د ګوګل سرچ کې چې کوم اول نمبر سایټ راغلی دی همدغه سایټ به تاسو راخلاص کړئ. د سایټ زما سره راخلاص شو. اوس دوستانو تاسو ته اول زه دا طریقه ښیم چې یوټیوب نه څنګه تاسو کولی شئ ویډیو ډاونلوډ کړئ. نو زه به راشم کروم ته او د کروم کې دلته کې به زه یو بل سلایډ یا بل پیج واخلم. ښه، په دې پیج کې زه راځم یوټیوب ته، د دې نه یوټیوب را خلاصوم. دا هم یوټیوب شو. یوټیوب کې دلته هر ډول ویډیو راتللی شي دوستانو. کې زه به داسې کار وکړم د بره برخه کې دا 3 ډاټ چې تاسو ته معلومیږي دې ته به راشئ او دې نه به دا تاسو ډیسکټاپ سایټ ته چینج کړئ تر څو زما سره دا ویډیوګانې دلته ډېرې ښکاره شي. یوه ویډیو به دوستانو موږ دلته خوښه کړو او بیا به هماغه ډاونلوډ کړو چې څنګه ډاونلوډېږي. دوستانو مثال زه غواړم دغه یو ویډیو ډاونلوډ کړم د فیسبوک له لارې پیسې وګټئ. دې باندې به سمپلي داسې کلیک کړم او دا به زه د اخرې برخې ته راشم. دلته وګورئ دوستانو کاپي لینک ادرس دا به تاسو راواخلئ او د دې نه وروسته به دې برخه کې دغه 3 ډاټ خوا کې دا 2 چې لیکل شوي دلته به کلیک وکړئ. دوباره به همدې y2.com ته لاړ شئ یا دې آنلاین ډاونلوډر ته به لاړ شئ او دې برخه کې د URL چې کوم دی دا به داسې پاک کړئ او دلته کې به هماغه لینک چې موږ را کاپي کړی هغه به پیسټ کړئ او دې ته به لږ ټایم ورکړئ تر څو دا سرچ شي. ښه دوستانو وګورئ دا ویډیو د فیسبوک له لارې پیسې وګټئ. د ویډیو هم دلته راغله، د دې تمنیل یې موږ ته شو کې او لاندې که چیرې تاسو راشئ وګورئ دا تاسو په مختلفو اندازو باندې کولی شئ چې ډاونلوډ کړئ. لکه مثال تاسو کولی شئ 1080 چې فول ایچ ډي ده دې سایز کې تاسو ډاونلوډ کړئ. دلته وګورئ ریزولوشن لیکل شوی، فایل سایز دی، بیا ورپسې ډاونلوډ دی. نو ستاسو مرضي چې هر څومره اندازه کې غواړئ دا ډاونلوډ کړئ. صرف د ډاونلوډ بټن باندې به کلیک وکړئ تاسو سره به دا ویډیو څه شي ډاونلوډ شي. د دې ویډیو که چیرې تاسو وغواړئ تنه غږ یې ډاونلوډ کړئ نو دې برخې نه کولی شئ چې دا MP3 راواخلئ او که چیرته مثال تاسو غواړئ چې د دې تنه اډیو ډاونلوډ کړئ نو دا اډیو ډاونلوډ هم کولی شئ. زه فلحال غواړم چې دا ویډیو ډاونلوډ کړم. نو دې برخې ته وګورئ دوستانو 1080 پکسله د دې سایز 240 MB دی. زه به داسې کار وکړم لږ وړوکی سایز به ډاونلوډ کړم تاسو طریقه زده کړئ. زه راځم 4.7 دغه 380 دا اندازه به زه ډاونلوډ کړم. نو چې کله زه په ډاونلوډ باندې کلیک وکړم دوستانو لږ صبر نه وروسته یا لږ انتظار نه وروسته وګورئ چې زموږ د دې ویډیو ډاونلوډ به شروع شي. دلته دوستانو اول دغه ویډیو کانورټ کیږي، کانورټ شوه. اوس وګورئ بره ډاونلوډ لیکلی او لاندې تاسو لیکلی ټانک یو. د ډاونلوډ بټن باندې به کلیک وکړئ ستاسو د ویډیو ډاونلوډ به شروع شي. ښه دوستانو ویډیو ډاونلوډ شوه، لاندې برخه کې اوپن باندې کلیک وکړئ او د دې نه کولی شئ تاسو دا ویډیو پلی کړئ. یو زبردست خبر تاسو سره شریکوم. داسې یو خبر تاسو سره شریکوم چې زه د اورېدو په ارمان وم. فیسبوک زموږ ژبه په رسمیت نه پېژنده. موږ نشو کولی چې ښه اوس که چیرته دوستانو تاسو وغواړئ د
فیسبوک ویډیو ډاونلوډ کړئ. د دې نه وروسته به انشاءالله بله ویډیو تاسو ته راځي او هغې کې به زه تاسو ته دا ښیم د دې نه وروسته ویډیو کې چې تاسو د فیسبوک نه څنګه کولی شئ د ځان لپاره د یو ویډیو ډاونلوډ کړئ. نو مننه چې ویډیو مو تر اخره پورې وکتله. زما چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، د بیل بټن ووهئ. چینل زما نوی دی دوستانو، که ویډیو مو خوښه شوې وي خامخا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ.